تازه خبر افغان حکومت له خبرو څخه تښتېدلی پاکستانی پلاوی یو ځل بیا خبرو ته مجبور کړ د پاکستان حکومت د جګړې په ډګر او د خبرو پر میز له ماتې خوړلو وروسته لیونی سو خو افغان حکومت یې بیرته ماغزه سرته راوستل تر هغه وروسته چې خواجه آصف افغانانو ته تنده ژبه وکارول نن یې بیرته د بخښنې ترڅنګ خبرو ته مثبت غبرګون وښود دا چې افغان حکومت څنګه بریالی سو پاکستان ولې په تېښته کې دی او خواجه آصف تازه څه ویلي بشپړ حال را سره هم دغه روانو ویډیو کې کتلی سي سلامونه قدرمنو لیدونکو مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم سرچینې ټولو نیوز ته ویلي چې په استانبول کې د پاکستاني مرکچي پلاوی چې پاکستان ته روان سوی و بیرته خبرو ته راګرځول سوی دی د سرچینو په حواله افغان او پاکستاني مرکچیانو د دریم ګړو یعنی قطر او ترکیې په مرسته نظرونه تبادله کړي او په پام کې ده چې مذاکرات نن پنجشنبه بیا پیل سي سرچینو تېره شپه ټولو نیوز ته ویلي وو چې پاکستاني مرکچیانو له کومې هوکړې پرته استانبول پرې ایښی دی تازه د پاکستاني رژیم دفاع وزیر خواجه آصف ویلي د افغانستان او پاکستان په خبرو کې پرمختګ سوی د پاکستاني رژیم دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې له افغان استازو سره د 4 ورځنیو خبرو لړۍ مثبتې وي او په بېلابېلو موافقو او تړونونو کې پرمختګ سوی چې د لاسلیک وروستۍ چاره هم بشپړه سوې ده دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د اطلاعات وزیر ویلي چې خبرې ناکامې سوي او مسؤلیت یې د افغانستان په غاړه دی آصف هم تر دې وړاندې نه یوازې د خبرو د ناکامۍ پړه پر افغان لوري اچولې وه بلکې خبرداری یې ورکړی و چې که چیرې خبرې ناکامه سوې پاکستان به پر افغانستان پراخ یرغل وکړي خو د پاکستان اوصاف ورځپاڼې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د خواجه آصف له قوله ویلي چې کابل له بندیزونو او تند چلند څخه ډډه کړې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې ګواکې موږ به د طالبانو نظام وپاشو یعنی رنګ به یې کړو د طالبانو نظام ځکه پاکستان نشي رنګولی چې جګړې یا په پیسه کیږي او یا په عقیده کیږي له پاکستان سره دا دواړه نشته نه د طالب په خلاف عقیده لري عقیدوي جګړه کولای شي او نه د امریکا په څیر پیسې لري چې راشي او بې درېغه پیسې مصرف کړي قدرمنو لیدونکو د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان